السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم عبدالحق صافی دی، د کونړ ولایت نه یم. اوس فعلا 2 کاله کېږي چې په المان کې ژوند کوم، د ورګور په ښار کې. ګرانو هیوادوالو، لومړی د هر څه نه خدای دې وکړي چې روژه په خیر تېره شوې وي، عبادت اطاعت مو قبول شه. او دوهم د کوچني اختر مبارکي تاسو ټولو ته وایم. خدای دې وکړي چې د عافیت جامې مو په غاړه وي. دلته په المان کې اختر لمانځل کېږي. ټول افغانان هغه مسلمانان چې روژه نیسي او اختر لمانځي، نو بعد اختر د لمانځه نه دوی کوشش کوي چې یو بل کره تګ راتګ وکړي. مثلا مونږ چې په کوم ښار کې اوسېږو، دلته مونږ مختلف افغانان اوسېږو، یو ځای مونځ ته ځو، بعد د لمانځه نه د یو بل کره، لکه څنګه چې په افغانستان کې یو بل کره خلک ځي، مونږ هم یو بل ته ځو د اختر مبارکي ورکوو. خو ولې هغه خوند چې هغه کلتور او عنعنات چې په کابل کې په افغانستان کې مونږ لمانځو، په المان کې نشته ده، ځکه چې هلته ټول خپل خپلوان یو ځای دي. که روژه وي خلک ټول روژه وي، او که اختر هم وي د ټولو خلکو اختر وي. ولې دلته متاسفانه چې خارج ځي مذاهب فرق کوي، نو دلته بیا هغه خوند نشته لکه څنګه چې په زموږ خپل وطن کې. نو بیا هم سره له دې مونږ کوشش کوو چې ښه اختر ولرو، یو بل کره تګ راتګ وکړو، او دغه خپل کلتور او فرهنګ د تل لپاره ژوندی وساتو. په الله مو سپارم. ښه اختر ټولو ته غواړم. خدای پامان.